عبدالرحمن بابا فرمائی اسمان تو پر رکوشا زمین تو پر سجود هر اشیا د حق ثنا کا په نغمه لکه داود که بیدار شي خود به اوري په هر لوري دا سرود که عیاش شي بندګۍ کې نور به ناس کړي په محمود. عبدالرحمن بابا وایي د الله تعالی په حضور کې لکه د اسمان غونتی په رکوع ټیټو سا او د ځمکې په مثال خپل سر ټیټ په سجده کې هر وخت ایښلی ایږده، یعنی هر وخت د الله تعالی عبادت کوه. په دې دنیا کې چې کم یو شی هم دی هغه ټول د الله تعالی ثنا او صفت په داسې ښکلي انداز سره کوي لکه څنګه به چې داود علیه السلام د خدای تعالی صفت په خپل خوږ اواز کې په ترنم سره کولو. که ته چېرې د غفلت د خوبه پاسې او بیدار شي نو په هر لوري به د توحید دغه نغمې واوري، یعنی مطلب هر یو څیز د الله تعالی عبادت او ثنا صفت کوي، ته هم بیدار شه او دغه وور او دغه شان کار شروع کا. که ته چېرې په مینه کې د ایاز غوندې تابعدار بنده جوړېدل غواړې نو نور به هر څه پرېږدي او د محمود په هره خبره به ناز او ویاړ کوي.